حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی ویدا اللہ رسولہ ما تم اجازت راکا چه زم هجرت وکم وی ابوبکر تلک صبر وکم وی سیب طول خلق لالا لو دی آواز پاتی ما یو سو مرگری پاتی دی وی ابوبکر تبا ما سر دی ما تابا سر یو زیزو فاغی دیر زیاد خوشحال شو چه پا طولو مرگرو که نبی علیہ السلام صرف دا حضرت ابوبکر صدیق دتلو دا مرگرتی انتخاب کی ویدی رخل زر راو دا مکی مکرمی پا میلکی پا سارو پا میلکی دو اوخی واغشتے او اغیل بیده ککرو دا پانی و دا گیا ورکولا چه خیس سربیشی لکه دا مکین مدینه منوری تا تقریبا 300 میل مزل دی بلا مزل دی او دا سے دشتی دی پاکی چاگه که دو بوم سپتا نلگی نو دیل مضبوطی اوخی پکار دی نو دو خانی واغشتے وغیر ساتلے خیس سربیکوی بخاری شریف کی حدیث تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غرمی وردی پسر باندے صادر مبارکی پسر باندے چولو او ورننوت چه ورننوت نو بیبیانی وی دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور دا حضرت اسماء رضی اللہ عنہ وی دا سے ٹیم کے نبی علیہ السلام راغی چه وی منگوی چه سا اہم خبر دا ذکا چه دا وقت دا نبی علیہ السلام دراتلو نو دی وقت کے چراغی نسو مسئلہ پیخ شوی دا وی بہر کیف چه سنگ راننوت من بابا تاوی چه بابا نبی علیہ السلام راغی وی نبی اما پلار ورطرا پاسی حضرت ابوبکر وی نبی علیہ السلام ورطوی چه کسوک در سر کوٹا کی راو باسا موتازان لیو دو خبری کرو وی سیب نور خسوک نشتا دے یو می دا غلور دا اسماء رضی اللہ عنہ او بلا می دا بلا لور دا چه غستا بی بی دا عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی دن شوی والا وادے نو شوی نور سوک نشتا سوائی خدمت دے وی خانو ماتا لی اجازت راکا دا مدینہ منوری دتلو او منگ روانگی کو وی سیب زبا سکم وی تخو یہ راسا وی زبا قصا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطوی چه دا خدای رسول دو خانه میں غشتی یو ستا دا پارا یو دا زان دا پارا وی دا یو پا مارا خرسکا وی نصیب دا خو خرسوم در باندی نا دا خو ما دا اللہ دا رضا دا پارا ستا دا پارا غشتی دا وی نبی پیسو یا نالو چه سا پیسی وی ابی در کوم دا وی نبی علیہ السلام دا پیسی ورکلی پا دی وجہ ورکلی چه دا حجرت سفر کو دیر لوی دا برکت او دا ثواب سفر نه نو دا دا پا پردیو خوالیو کم پرے چه دا سفر دا پخپلو خواو کم چه اللہ مال ردی ثواب او اجر خپور زیادت راکی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا اغی اوخی پیسے ورکلی اوی کل بزو سیب وی بیگالا بزد شپیر اوزم تزم انتظار کوا او اوخان بلا نبوزو نور ببیا زرازم تا تبا الویم چه کل شپشوا نو نبی علیہ السلام دان تر حضرت علی رضی اللہ عنہ رو غفتا او آغا چه سمر دا مکی دا خلق امانتونو گورا دشمنی دی خود دونے پی بیام اعتماد دے چه دا غٹو غٹو مالدار و خلق امانتونو بیام نبی علیہ السلام سر پراتری چا با پیسے چا سبل شے بل شے طول امانتونو ور سر پراتو نو نبی علیہ السلام ورطا حضرت علی رضی اللہ عنہ تا او فرمائل چه تداکار اوکا چه تدما پا دے بستر باندے سملا او سار وقتی دا امانتونو بخلقو تا اوالا کے نو ترا پس بیا رازا چه کل دے موقع امونتنو تغلی غند بیا روزا فیلی رخد اس دیخوا نبی علیہ السلام سرد ابو بکر صدیق دا مشورہ اکلا اخوا شیطان خو خبر دے کنا اگر کافرانو پڑھا دا واچول چه اسنا دا پیغمبر رانا چه تبارتا لار نشی دا خود دنیا مسلمانان تو لار دی لار نشی نو کافرم یو میٹنگو کو دارون ندور آغی دا مشورے زیرے التا طول راغون شو دا مشورے کور تا راغون شو چه راغون شو نو پاگے کی دا مکی چه کم عطبہ دے و شیبہ دے و ابو جہل دے و ابو سفیان دے دا اغا وقت کی دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کافرو دا طول کینا سل میٹنگ شروع شو او دا شیطان ہم دے یو سپینگیری سلی پا شکل دا یو نجدی شیخ پا شکل راغے امور طرف پاگا مشورہ کے شامل شو دی نا پی جاندوی تسو کے کاکا وی زم در علاقے یو مشہر استازو پا دے مشورہ کے زم در یو خی مشورے در کم مام پا کی دان سر شامل کے ویڈی رکھنا مشورہ شروع شو میٹنگ شروع شو اجلاس شروع شو خبر پا دی وچی نبی علیہ السلام مخالف دسر سوک یو کس پاسید ویرہ دا سے چل کوچی دے جیل کی بندو کوٹا کیچو نا شیطان دے یو بڑا سپلگیری پا شکل ناس تے دے وی دا خبر غلطن وی کتاسو دے پا جیل کی بند کے کوٹا کے واچے وی نظر بند دے کے دا دوم رلوے قوم دے چی سباب در نخلاص کی سباب در نخلاص کی بیا بسا کر بل سر پاسید وی زمان خدا رہے دا چی مل بے کو بل پاسید وی زمان خدا رہے دا چی دا وطن نے اوباسو شروعی دا شیطان پاسوی دا خبرم قمق لدا کریمو دا وطن نووستا کنا دا سے خواگا خونه والا خدای ورکلی دا چی دان لبا بلا مرگری پیدا کی پتا سو بیا ملو کی بیا بستا کر بل پاسید وی ما خدا را توچی دا وجلی پکار آیادن باللہ شیطان پاسید وی دا خودی رخ خبرن دیر مزیدار دا خدا وجلو بیس طریقی دی با وجلی سوگ دا خود دومرا لوی قوم دی چی دا اغی براشی بدل بیت اخلیگی
ابو جهل پاسید وی داسې به وکړو چې د دې ټولو قومونو مشران به راجمع شو او په شریکه به پې حمله وکړو په شریکه به یې حق واکړو نو بیا به قوم د چا چا نه تپوس کوي نو دا شیطان پاسید وی زنده باد دا ډېره خره ده عمده چلو کې وی دا به کله کوو وی دا بېګاله پکار ځکه امکان لري چې دې مونږ نه بېګاله روان دی بس ټول رالل تورې په لاس کې واغېشتې او د نبي علیه السلام د کور نه ګیر چاپېره ودرېدل محاصره یې وکړه د مکې چې څومره سردارانو ټول پکې شریک دي او تورې په لاس کې په خپله اغېشتې دي او په دې سوچ کې دي چې سهار وختي به دې روزي د شپې خو رانه وتې نه شي ځکه کور نه ګیر چاپېره تودې ټولې لارې نیولې دي او چې سهار روزي مانځله نو مونږ به بس په تورو باندې غزار وکړو خبره به خلاصه کړو او که راونوت نو مونږ به په کور ورننوځو هلته به پې غزار وکړو دې خوا دوی رالل او د کور نه ګیر چاپېره تورو په لاس ولاړ دي اخوات نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا حضرت جبریل علیہ السلام ورغی وی منصوبه خو بل شان ده څنګه ده وی کافر خو راغلی دی ستا د کور نه ګیر چاپېره تو شوي دي ټولې لارې درته نیولې دي او ستا وتل او په تا غزار سم وی بیا به څه کوو وی داسې کار ده چې الله پاک ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین قرآن حق اللہ بلد فرمائی ولا یحیق المکر السیئ الا باهله کہ کم انسان چاہتا سازش جوڑ کر سازش خدای بدغه سازشی پا خپل سازش کی را گیرے یرا چستا اعتماد او بروسه پا اللہ گورے دا پکی شرط دی کہ زما اعتماد پا اللہ زما بروسه پا رب العالمین زما یقین محکمی پا اللہ دا دنیا دا دی اسبابنا زما نظر قطعی قطع نن خمون اللہ پریخی دے خپکی گو بنا خدایم پریخی دے اللہ یرا کدی منزل ازم دا دکان با میں سوک چلے یرا کدی مند ازم دا بخورو برا نخرابیگی یرا کدی نیک کار لازم نو دا پٹیرا نخرابیگی یرا کدی کار لازم دا مزدوران میں پگوڑ لگیا کڑی دی خو بیا کار نکئی یرا کدا گوڑ لازم نو دا پیسے بلا لسوک جماعت لازم دا پیسے بلا ترسکی یو اللہ مو پریخی دیو دا دنیا سمر کارون دی اسباب دی اغا موزان ترا مخی کڑی دی نو خدای وی امدق اسبابو کے بردوب ناسی ہے اس پکار بمنشی من خدای پریخی دی خپکی گو بنا دا چی دا کنا دا ارچا دا دنیا یو خپل کار سرا کڑی دی او دام یو سوچ دی چی کدا کاروی خو روزشتا کدا نی روزی نشتا دا چی دا کنا دا کدا ما دا زمکی روزشتا و کدا زمکا منی روزی نشتا کدا دکانداری میں دا خروزشتا و کدا دکانداری میں نشتا نروزی بند دا کدا نوکری میں دا خروزشتا و کدا نوکری میں نشتا نروزی میں بند دا او دا قمقل خبر دا روزی پا دکان کے پا زمکہ کے پا نوکرے کے ندا دا روزے چا بیانی چا سرے یا واللہ دا یقین زمون نشتا دا یقین سوک پیدا دا فکر نشتا کدا سوچ زمون راگے چی رازق اللہ دے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها روزی رسان میں اللہ دے کدا سوچ زمان راگے چی رزمکینا دا غلق خدای درغنی کزپا کی غنم اولولم او بخورم اکم او اللہ پی گلیو کی رزقم نی خدای پی سخ بارانو کی غنم بمسخی اسبم نی اللہ باران ان کی دا غنم بمی سوکرو وی اسبم تے جوڑا نشی آفت پراشی غنم بمسر نالو زرغن نشی پر اسبابو کے چلا منکم اسباب روان کری دی اسبابو نا دا رزق چی رو باسی دا تی رو باسم کا اللہ با تی رو باسی جواب را کے کنا اللہ با رو باسی خدای او غواری خود دکان با دیو چلی پیسے بڑے رہو گٹی حلالی کہ خدای او نغواری نستا خواہ کی دا بل دکاندار کار باکی کی تبدق ایسار دیو ما دیگر با واپس کر دی کہ اللہ او غواری دا ملازمت لبلار شے تنخواہ بوالی گٹا باو کے کہ خدای او نغواری تنخواہ بوالی دلتا دا سی مصیبت بیماری بدلتا جوڑا شی چی اخپل تنخواہ باندے بدیم کارونش جناب علی یو خبر یاد او ساته دا زما خبر نه دا دا الله او دا الله دا رسول خبر ده چې باور او اعتماد صرف پر رب العالمین کې او دا الله پکار کې دا خدای په دین کې منس کې او دس کې روزه کې دعوت ال الله کې خو چې دا الله کم کار دی هغه د دنیا د کار د وجنه مپریدا د دنیا کار رسو کو د خدای کار مخکې کا ته ګوره چې ستا کار الله سمې او کنه سمې کارونه خو الله سمې زبسی موزمان سر بسی زبسی موزمان لاس بسی دا لاس مال خدا سم شلوری شی دا اقل که معمولی غنده دن خدا یو رگ اخوده یو رگ لیوانی بیا یو رگ کال لو خدا معمولی غنده دا خپیلی که یو معمولی غنده رگ که خدا وینا بند اقلا شلی بپرتیو کارونا نظام خو اللہ چلے انسان بسی و نظام بیسی خدا چه سغواری اگا کیگی بنده چه سغواری نکیگی تر خو چه اللہ و سر امداد نکلی بنده چه هر سکی او تر سو اللہ امداد نکلی کولی شی سر نشی کولی اللہ چه سکول غوالی کستاڑو وکلی نو خدای کولی شی
زمونږ رازق خو هغه دی، زمونږ خالق خو هغه دی، زمونږ مالک خو هغه دی، کائنات خو هغه چلی، پیدا کوونکی خو زمونږ هغه دی، مرګ خو مونږ له هغه راولي، بیماري هغه راولي، جوړول خدای کوي. انسان مې چې د انسان کار بس. نو دا مې دې پورې تاسو ته خبره کوله چې د دنیا اسباب به استعمالې، دا نه چې نه به استعمالې. دنیا دارالاسباب دی. ځمکه به کرې، زمینداري به کې، دکانداري به کې، او دارنګ خپل ملازمت به کې، خپل تجارت به کې، خپل کاروبار به کې، خو په دې به بروسه نه کې، بروسه په چا کې؟ دا خبره شو، خبره خلاصه شو. اوس ګوره د رب العالمین بروسې ته چې کله د خدای پاک او د الله طرف نه تاسو امداد راغی، د دنیا یو طاقت ستا مخې ته نشي ودرېدی. هېڅوک طاقت تعالی مخې له راتلی نه شي، سوال نه پیدا کېږي چې له مخې له راشي، خو یقین کمزوری دی که نه؟ یقین کمزوری دی. الله زمون ایمان او یقین مضبوط کی، او دا ایمان او یقین زمون په الله خدای مضبوط کی. نه امریکا ولې ظلمونه کوي؟ امریکا ولې ظلم کوي؟ زمون د مسلمانانو حکمرانانو یقین په الله نشته. که زمون د حکمرانانو یقین په الله راغی، نو الله وی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خدای رښتیا وایي که دروغ وایي؟ رښتیا. الله وی انتم الاعلون، سپر طاقت هم ته. الله وی سپر طاقت ته. خدای خو دروغ نه وي، الله خو رښتیا وایي. او دا خو زما خبره نه ده، خو د الله د قرآن خبره ده. خو ټکې ورسره لګوي ان کنتم مؤمنین، که یقین دې په الله مضبوط وي. ګورې ده خبره بیا هغه یقین نه راغی. ان کنتم مؤمنین، که په الله دې بروسه وي. موږ څه وایو؟ نه جي امریکا خفه کړي، که د عراق مرسته کوم امریکا خفه کړي، کله غوندې یو پوټی د عراق ملګرتیا کوم، سبا زما نمبر دی. کله د عراق مرسته کوم، سبا ما ته نقصان رسوي. هلکه د پلار هم تا ته نقصان نشي رسولی، نشي رسولی تا ته نقصان. پرون عراق دې خپلو کې خبرې کوو او حقایق خبرې به کوو. پرون چې افغانستان والے کېده، د دنیا یو مسلمان ملک امداد کړی دی افغانستان سره؟ د عراق کړی دی؟ کم نه دی، د عراق هم نه دی، عراق هم نه دی کړی. پرون چې دا فلسطین والے کېده، نو چا امداد کړی فلسطین سره؟ هېڅ هم نه دی کړی. نه عراق کړی دی، نه پاکستان کړی، نه افغانستان کړی دی، یو هم نه دی کړی. نو پرون چې په چا راغلی دی بل امداد نه دی کړی، نن خدای هغه بل وایي، بل به په بل وایي. اوس نن عراق واو، او چې دغه ماشومانو ته او دغه زنانو ته او دغه بېڅوکو ته سړی په اخبار کې ګوري، والله زړه وینې بهي چې په کم یو مصیبت، په کومه ګناه دا نیولې شوې دي، او د چا د لاسه څومره ظلمونه ورباندې کېږي. هغه بچي، ماشومان، زنانه، او هغه بمونه پې ورېږي چې لکه د ګلې او د باران په شان پې ورېږي. زمونږ د حکمرانانو په الله یقین نشته. که په الله یقین وي، والله که امریکې څه نقصان کړی وي. او زه راته پاکه خبره کومه، بله ورځ اخبار لیکلي وه، بله ورځ چې بوش چې دی، بوش هغه خپل قوم ته اعلان کړی دی چې روجي ونیسئ. ویلي دي که نه دي ویلي؟ اخبار لیکلي روجي ونیسئ. هغې عیسایان دي، روژه مني، روجي ونیسئ، خیراتونه وکړئ، خپل قوم ته یې ویلي دي، او الله ته دعا وکړئ. او روزانه سهار بوش چرچ ته ځي، د هغوی عبادتخانې ته ځي، روزانه ځي او په هغه چرچ کې خپل عبادت کوي. روزانه چرچ ته ځي، چرچ داسې دی لکه زمونږ جومات، هغې ورته چرچ وایي. خپلې ګرجې ته روزانه بوش ځي، اول ته عبادت کوي. او څومره سنیټران چې دي د بوش ملګري، هغې ته وایي چرچ ته به ځئ او عبادت به کوي، روجي ونیسئ. لیکن تاسو نه تپوس کوم، موږ مسلمان د عراق دپاره یوه روژه ونیوله؟ هغه د باطل دپاره لګیا دی، خدای ته درخواستونه کوي. هغه د هغه باطل دپاره لګیا دی، روجې نیسي. بوش لګیا دی، خپل قوم ته وایي روجي ونیسئ. بوش لګیا دی، سهار عبادتخانې ته ځي، مازدیګر ته روځي، او خپل سنټرانو ته موږ شابه عبادتخانې ته لاړ شئ او خدای ته درخواستونه وکړئ چې موږ له په عراق خدای فتح راکړي. هغې هم خدای مني، نه چې نه مني. لیکن زمونږ یو مسلمان حکمران دا قوم ته ونه وی چې روجي ونیسئ. یو مسلمان حکمران قوم ته ونه وی چې الله ته دعا وکړئ. یو مسلمان حکمران دا ونه وی قوم ته چې جومات ته ننوځي او خدای ته عبادت وکړئ. موږ به هم نه کړي، دوه رکعته نفل به هم نه کړي. ولې خدای نه هغوی هغې دي، کعبه باطله دي، په غلطه دي، د هغه باطلې دپاره خو هغې ګرجو ته منډه وي. موږ د حق دپاره ولې ونه وو؟ لنډه خبره دا ده چې زموږ یقین او بروسه په الله نشته. نو خدای دې زموږ په خپل ذات باندې د رب العالمین په ذات یقین او بروسه پیدا کړي، او دا یقین او بروسې سره به زموږ دا بزدلیم ختمه شي. دې سره به موږ ته کار هم اسان شي. بس په یو الله یقین ساتو، د دنیا هر کار کوه، بس خبره خلاصه. نظام به دې ټیک رواني، دا سوچونه او فکرونه به دې بیاني، بچي به مې څه کوي، او کاروبار به مې څه کوي، او ډوډۍ به مې څه کوي. نه بس په الله یقین ساته، والله خوشحاله به ګرځي دنیا کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس دې یقین محکم ته ګوروس راغی، ورته وی ټول ګیر چاپېره خلک درته ولاړ، څه به کوو؟ حضرت جبریل علیه السلام ورته د الله جلال نه یو دم راوړو، دا چل به یو شګې به راوالې، بس شګې، او هغه شګې به راواخلې او داسې به یې ونولې، بس باقي کار زمونږه. شګې راواغېستې او هغه شګې داسې ولوستلې
او رب العالمین هغه د نبی علیہ السلام د لاس مبارک شګه د ټولو کافرانو سترګو ته ورسول. ظالم داس لګی نشته. الله باور کوي چې شګو نه درته ټمبم جوړ کی، شګو نه درته غشي جوړي، شګو نه درته میزایل جوړي. ټولو کافرانو سترګو ته لاړې چې سترګو ته شګې لاړې لکه د سیلای لکه مې لاله تورې کېښه او د په سترګو مږلې شروع کړه، تورې غورځولې او په سترګو مږلې شروع کړه. او جبرائیل علیه السلام نبی اسلام ته وی راځه، را روان شو. نبی علیه السلام بیا وروسته ملګرو ته وایي وی ښه بټ بټ یې راته کتل او نه لیدو، نیغ پرې راوړېدو. خو ګورې دا نیغ راتلل بیا مضبوط یقین غواړي، غواړي که نه غواړي؟ هلکه سترګو کې شګې دي، یا راسې نه ومې نه ویني، هلکه سترګې مږي، یاره واقعي سترګې مږي، خو هسې نه چې ما په دې ګوټ کې پکې صحیح کړي. نه نه، د نبي علیه السلام خو هغه کمزور یقین نه دی، خو د یقینونو سردار دی، خو د یقینونو د الله د یقین سردار دی. دې سترګې مږي او نیغ راغی او دې ښه په اطمینان ولاړ دي. چې راغی حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه ته یې راځه چې ځو. لاړل دوه په دوه غارې ثور ته او په غارې ثور کې دېره شو. او کافر چې اوس وکتل هلکه دا خو رڼا راښکاره شوه راونوته. الله راځئ چې په وردو کور کې به یې ګیر کړو. چې ورلل په کور ورلل نبي علیه السلام نشته. حضرت علي رضي الله عنه دی. هلکه نبي علیه السلام څه شو؟ وی خو تللی دی. چېرته تللی دی؟ ما ته پته نه لګي، خوا خو د شپې 12 بجې یا یوه بجه وتې دی. مونږ خو دلته ولاړو څنګه ووته؟ مونږ ته پته نه وګوره کور ولټوې. څوک یې پیدا نه کړل. دې راواخېست او دې نظر بند کړ. هغوی سړي ما نه څه غواړی؟ هغه وتلي د شپې چېرته تللی دی؟ ما ته پته نه لګي. او هغې پوه کړی هم نه دی ګورې چې دروغو کې را نه شي. نه دی پوه کړی چې مونږ چېرته لاړو چې دې دروغو کې را نه شي. مونږ ته پته نه لګي خو وتې دی. او زه یې پرېښیم ستاسو چې کوم امانتونه دي هغه درته حواله کړم. به دې لږ ساعت نظر بند کړو بیا پرېښود. او نبي اسلام سره د حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه غار ثور ته راغی. اوس چې غار ثور ته دې تاریخ لیکي، دې عربو کې داسې خلک شته دي په مکه مکرمه کې چې هغې کاهنان دي. د دې خپو نه معلومات کوي چې دا د چا خپه ده. په ځمکه باندې چې کومه پنجه ولګي که نه، هغې نه پته لګوي چې دا د چا خپه ده، هغې نه معلومات کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه نبي علیه السلام ته عرض کوي چې د الله رسوله مونږ خو چې په دې لاره ځو زمونږ د خپې په دې ځمکه د خپو چاپونه ولګېدل، دا خو به سبا کافران دې نه مونږ معلوم کړي. نو ما که معلوم کړي خیر خو چې ته معلوم نه شې، وی څه چل به کوم؟ دا ټول چاپونه خو روانولی شوم نه. وی د الله رسوله ته ما ته راپوږه کېږي، نو دې غار ته به دې زه خېجوم. نو جناب علي تاسو د خدای پاک ټول حج مبارک ته بوتلی کړي. د مکې مکرمې تاسو نه یې تللی چې غار ثور څونه اوچت دی. تقریبا 2 ګنټې 1.5 غنټه خو هغې ته مزل دی. زه خپله ورته تللی یم. او دومره خطرناکه لار ده او دومره اوچت دی چې ځې به خېږي او بیا هغه غر خویدان کې دی. هغې کې داسې شګې غوندې څیزونه دي چې لږ غوندې خپه غلطه شو نو خویږي به پرې. نو په هغې کې دا دونه مزل کول بره سر ته او بیا څه وخت کې حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه نبي علیه السلام په دې اوږه کوي اوچتوي چې د خپې داغ د ښکاره نه شي. او مقصې بیا شوه کافر چې سهار راپاڅېدل د خپې د چاپونو پسې تلل نو چې یو ځای ته ورسېدل وایي دې ځای پورې خو د نبي علیه السلام قدم شته خو دې ځای نه اخوا نشته. معلومېږي دا چې دې نه چې د بل خوا تللی چې غار ثور ته بیا کله لاړل نو په هغه غار کې دېره شو. ډېر د کوټې پوټېنې غار دی، اوس خو ګرېدلی دی نو غار لوی شوی دی. خو هغه وخت کې غار ډېر زیات را کوټې پوټېنې و. نو حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه ډډه واله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د خدای رسول را دننه شه. خو د دې دننه کولو نه مخکې چې څومره په غار کې سوړې وې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصایص کبرا کې لیکلي دي. نو خپل یو څادر یې وشلو او هغه ټولې سوړې چې څومره وې هغې بندې کړې. هسې نه مار ترې ونه ځي، ډمبره ترې ونه ځي، لړم ترې ونه ځي، هغې بندې کړې. صرف 2 سوړې پاتې شو چې هغې کې دا خپله پوندې ومنډلې او د ډډې دغسې وواله او نبي علیه السلام ورننوته او جناب د حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه سینې ته دقسې ډډه دغه خوله کوله. اوس رب العالمین څه کوي؟ ګوره ما ووایي که نه چې په الله یقین کې نو خدای پاک به ستا په داسې لښکرو حفاظت کوي چې ستا خواب و خیال کې به هم نه تېرېږي. د غار په دې خوله کې الله بوټي زرغون په هغه وچ ځای کې بوټي زرغون شو، هغې څانګې خورې شو، ټول د غار خوله بنده شو. یوه دویم یو صحرایي دا شنه کمتره نه ده، شنه دا ځنګلي دا راله او زر زر یې پکې جاله جوړه کړه او په هغې کې هګۍ واچولې او پې د پاسه کېناست. زه د غار خوله م بنده شو. الله داسې حفاظت کوي. کافران ګرځي یو خوا بل خوا منډې تړلې وایي دې غار له م رالل چې رالل هغه یو بل ته ویل لکه دې غار ته چې ته نه ننوتې دې غار او جولاګې کاکا پکې راغی هغه پکې هغه خپله انجینري وکړله. هغه پکې داسې دا تارونه وګایول چې ښه پوره غار وګانده لکه سړی چې یو ځای کې دا تارونه ګایي
داسې پکې منډې ترړې وواله چې ټول غارې بس مکمله د غار هغه خوله هغه ونه یې وګنډله بس. نا ورته وایي چې د غرې دا هسې نه دی غار کې دي. نا بل مرګ ته بېوقوف بچیا چې د غار ته دوی تلل دا غونه نه ماتېدله، څانګې نه ماتېدلې، او دا غار ته چې دوی تلل دا کمترې دا جاله نه خرابېدله. او په دې کې چې د جولاګو کم دا دغه دي دا څه ورته وایي دا تارونه دي، نو دا خو زمونږ د نیکه نام مشران دي، دا خو ډېره زړه ونه ده په مقله. بس هغه یې خوله کې وغږن، هغه هم غریب غلی شو، دواړه واپس راغله. نبي علیه السلام په هغه غار کې سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. او جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه خصائص کبرا کې لیکي دا د نبی هم معجزه ده. دې غار کې دننه چې ته مار دی، هغه مار چېرته پرې سوړو تاویږي را لارې ورته بندې دي. ناګهانه راغی دغې سوړې ده چې په کومه سوړه کې د حضرت ابوبکر صدیق خپه پرته ده، زور یې ورکړه خوند نه کوي، ناګهانه یې ټک شو دا خپې ور وچېچل. او تاسو دا مشرانو ته پته ده چې د صحرا مار چې وي که نه د دشت او د بیابان دا ډېر خطرناک وي، بیا ډېر خطرناک هغه ټول عمر چیندخې خوړي لکه د بوش په شان، دا هم خطرناک دی، ټول عمر یې دا ګن خوړلی دی، که خدای دې تباه او برباد چیندخې خوړلی، ټول زهریله څیزونه یې خوړلي، خو چې د خپې دا ولا ټک ورکړه اوس که بل سړی وي نو هغه واویلا به یې جوړه کړې او چغې به یې جوړې کړې، داسې ده که نه؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق خپې له بیا زور ورکړي، بیا ټک ورکوي دی بیا زور ورکوي، بیا ټک ورکوي دی بیا زور ورکوي. ولې؟ خپه نه را لر کوي، هسې نه چې دا خپه را لر کړم او دا مار رودي چې د نبي علیه السلام رانه ونه خوري. دې ته محبت او مینه وایي. زمونږ هم مینه ده، مونږ هم لګیا یو، عشق دی او عشق دی او عشق دی. نبي علیه السلام باندې عاشقان یو. ما له دې سړي پورې خندا راشي چې دا ږیره په دواړه مخه په چاړه خریلی وي زه عاشق یم، چې دا مونځ نه کوي وي زه عاشق یم، چې دا زکات نه ورکوي وي زه عاشق یم، چې دا پیسې ورسره وي حج نه دی وي زه عاشق یم. ته څنګه عاشق یې؟ که ته عاشق وې خو د نبي علیه السلام د بیانانه به ځان قربان کړو. شکل د هغه په شانتې نه دی، کردار د نبي علیه السلام په شانتې نه دی، اخلاق د هغه په شانتې نه دي، عقیده د هغه په شانتې نه ده، عمل د هغه په شانتې نه ده، د هغه په وینا عمل نه کوې، څنګه عاشق یې؟ عاشق دلی یې، عاشق نه یې، د خولې عشق. عشق دې ته وایي چې معشوقه څه غواړي نو د عاشق همغسې کوي، داسې ده که نه ده؟ نو چې چا د نبي علیه السلام په وینا عمل کولی، د هغه شان کردار یې کولی، دې ته عاشق وایي. خدای دې مونږ هغه سوچا عاشقان رسول جوټه نه، دو نمبر نه، دا دو نمبر عاشق دی، ایک نمبر عاشقان دی خدای مونږ جوړ کړي. نو خپه نه لر کوي که لر کوم خو د عمار راځي او نبي علیه السلام به وخوري نه. نو دې صاحب د سترګو نه اوښکې بهېږي، کمال خو زبردست زهر دی. د نبي علیه السلام او ډډه والی ده ناګهانه، او هغه اوده دی، ناګهانه دا اوښکې د نبي اسلام په دا مبارک مخ پرې وتلې. راویښ شو ابوبکر ولې جاړي؟ صاحب په دې سوړه کې څه دي او وي چیچلی هله دې خوا که خپه تازه پاسولم ولې نه؟ نو صاحب دا خپې هم نه راقوله چې هسې نه لګوړقم نبي علیه السلام راویښ نه شي. که ما دا مار وچیچي خو چې د نبي علیه السلام مبارک خوب ته تکلیف ونه رسي. هغې هغې سینې نه څونه قیمتي سینه بله شته چې هغې ته د حضور پاک مبارک ډډه والی څونه مبارکه سینه چې خپې دې خوا کړه. نظر نبی علیه السلام خپلې لاړې مبارکې راواغېشتې او د حضرت ابوبکر صدیق دې خپې نه تاو کړې لاړې مبارکې، او هغه چې تې تاو کړه حضرت ابوبکر صدیق وایي داسې مې خپه جوړه شوه لکه چې زما خپې تاړو څه تکلیف نه رسېدلی، فوراً جوړه شوه ټیک ټاک. زه یم دا خپه څونه قیمتي ده چې د حضور پاک مبارکې لاړې ته تاوېږي. هلکه ابوبکر پسې سپکې وایي رضي الله عنه پسې، څوک ورپسې سپکې وایي رضي الله عنه پسې. زه یم دې نه قیمتي خپله بله شته خپه چې د حضور پاک مبارک ګوتې ته تاوېږي، لاړې مبارکې ته تاوېږي. هغه لاړې چې نبي علیه السلام فرمایي چې صحابو به دا لاړې راغېشتې په لار مې مګلې، لاړې چې به وتوکلې نبي علیه السلام ځمکې ته نه دي رسېدلې، هغه صحابو راواغېستې په دې مخ سر به ومګلې. لیکن دا مار راسې په چجه شو راووت، چجې وواله چې مار په چجه شو. نبي علیه السلام ورته وایي چې ستا نه تپوس کړو زما دا ملګری ولې وخوړ؟ د مارانو سره نبی علیه السلام خبرې شوي دي، چیلو سره هم شوي دي، شرمخانو سره هم شوي دي، اوسۍ سره هم شوي دي. دا د نبي علیه السلام معجزه ده. او ورته وایي چې د خدای رسوله زما خبرې وم. معجزه هغې ته وایي چې د عقل نه بار یو کار د نبي علیه السلام سره وشي. هغه خبره دا ده چې زه یو ځل په دې لاره تېرېدم دلته، زه د ډېرې زمانې یم. نو حضرت عیسی علیه السلام په دې لاره تېرېده، نو دلته ودرېدم او خپلو ملګرو ته یې وویل چې دا د دې غر کې یو بله غار دی او دا هغه دی چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او په دې غار کې به 3 شپې کوي. دا عیسی علیه السلام خپلو ملګرو ته دا قصه وکړه او ستا یې ډېر صفتونه وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر داسې به وي داسې به وي داسې صفت یې دا دی. وایي ما وایي چېرې دا خو ډېر مبارک پیغمبر دی به څنګه ووینم؟ نو زه هم دې غار کې د هغې وخت نه ډېره پروت یم ستا د دیدن دپاره، لږ غوندې بار راوځم ځان له خوراک مراک برابر کړم نو بیا دې غار ته ننوځم. ځکه د عیسی علیه السلام نه دا تقریبا 1500 کاله مخکې تېر شوی دی.
د نبی علیہ السلام دلته دغه پروت مستا په دیدن نو نن را باندې خوشبوئی ولګېدله واقعي د نبی علیہ السلام مبارک وجود نه خوشبوئی تله خواله خوشبوئی ولګېدله نو ما وی چیرې معلومیږي دا چې جوړه پیغمبر راغلی نو منډه تللې میواله نو دغه نه در کوله نو ما بل چاره نه وجه دغه میټاک ورکړي ټولې ټولې راته باندې نو دا مستاله محبت ته پاله کړی نو استغفر الله خدا څه صدا چې ما درکې راکړ دې معافي نبی علیہ السلام پر غار کې درې ورځې درې شپې تیرې کړې دې کې با د نبی حضرت ابوبکر صدیق زویو ابو لشپې لراته او د کافرانو چې څومره حالات وغه ورته بیان او د ابوبکر صدیق یو غلام رضی الله عنه هغه ګډه چې لرا واستیو خان دغه تبه سرول چې څوک را باندې پېنه شي نو چې څوک بنو نظر به ته په اول شلو نبی علیہ السلام دې لبه په کاسه کې یو هغه به پوس کړي دغه علاقه کې به ګډه چې لرا سرول چې څوک را باندې پېنه شي او په بهم په نبی علیہ السلام سکل او حالات به مرته بیانو درې ورځې او درې شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار کې تیر کړلې بیا دې نه پس ورته مرګرو ته و چې اوس هغه خان راولې نو بیا ورته هغه خان راوستلې په یو حضرت ابوبکر صدیق سور شو په بل باندې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سور شو یو سره یو غلام عامر ابن فهیرا او یو عبد الله ابن اریقط د یو دلال نیولو چې تبه مونږ په لار بوزي زکه غتلاره معلومه و نو دا سلورو کسانو قافله د مدینه منورې په طرف باندې روانه شو نور واقع برته ان شاء الله عند جمعه او جدي کې کوم مقاصد دي او کوم حکمتونه دي او کوم مقصد لمه دا واقع شروع کړی دا څنګه مې ته پکې لګ بیان کړ او سبه ان شاء الله عند جمعه درته خدا میاش چې دا د سفر د نبی رسول الله دا مبارک هجرت دا په دې میاش کې دا وطن پر خودل بهر کې دې کې څه بعضی مسائل شته ابرته بیا وېما ان شاء الله العزيز الله دې مونږ لا د نبی رسول الله په نقش قدم د تلو توفیق راکړي د نکاح خطبه د ایجاب